د قضاء عمري په باره کې اصل شک او اشتباه له یو موضوعي روایت څخه پیدا شوی دی. هغه موضوعي روایت چې ملا علي قاري رحمت الله علیه په خپل کتاب الموضوعات الکبرا کې نقل کړی دی. د هغه روایت څخه نیم ملایان اهل بدعت استدلال کوي او دغه د قضاء عمري لمنځ ثابتوي. هغه روایت دا دی، علي قاري رحمت الله علیه نقل کی من قضا صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة. یعنی ترجمه دا ده چې چا یو لمونځ وکړي د فرائضو د رمضان المبارک د روژې په اخره جمعه کې، دا به د ده دپاره جابر او کفاره سي د هغه ټولو لمنځو دپاره چې د ده په عمر کې جن قضا سوي تر 80 کالو پورې. حالانکه حقیقت دا دی چې ملا علي قاري رحمت الله علیه په خپل دغه کتاب کې چې ټوله موضوعي روایت یې راجمع کړي دي. دا حدیث په الموضوعات الکبرا روایت نمبر 953 کې ملا علي قاري رحمت الله علیه نقل کړی دی. د دغه روایت په باره کې ملا علي قاري رحمت الله علیه لیکي هذا باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا تقوم مقام فائتة سنوات. علي قاري رحمت الله علیه هذا باطل قطعا، دا حدیث دا روایت قطعا باطل دی ځکه دا د هغه اجماع سره متناقض دی او د هغه اجماع خلاف دی چې په عباداتو کې یو عمل د مخکنی قضا سو عباداتو پر ځای باندې کفاره او بدل ګرځي. د دې هیڅ ثبوت ملا علي قاري رحمت الله علیه و د دې هیڅ ثبوت نشته او پر دغه روایت یې سخت نیوکه او اعتراض کړی دی. بیا ویل دي چې دا د پیغمبر حدیث قطعا نه دی، کذابینو د دروغجنانو او د جالینو د خپل ځانه جوړ کړی دی دا او نسبت یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړی دی. لہذا عوام او علماء ته دغه وایي چې دغه څخه د دې حدیث او دغه روایت څخه چې د قضاء عمري لمونځ جن ثابتوي، د دې څخه قضاء عمري لمونځ بیخي نه ثابتېږي بلکې دغه روایت پیغمبر علیه السلام ته نسبت کول هم ګمراهي دی. وګورئ د ملا علي قاري رحمت الله علیه مشهور هغه کتاب چې ټول موضوعي روایت پکې راجمع کړي دي. موضوعي روایت دا معنا چې د رسول الله روایت نه دی، د رسول الله حدیث نه دی، کذابینو درواغجنانو د اسلام دشمنانو لزانه جوړ کړي دي. الموضوعات الکبرا روایت نمبر 953 دی کتاب کې تاسو کتلی سي صفا ملا علي قاري رحمت الله علیه لیکل دي چې دا د پیغمبر حدیث نه دی او دغه روایت سره نسبت رسول الله ته کول دا غلط عمل دی، دا باطل عمل دی. قطعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت کول ګمراهي، صریح ګمراهي ده او د قضاء عمري عمل لدغه حدیث دغه روایت سره قطعا ثابت نه دی. نو اوس دا مسله چې د یو سړي سره ډېر لمنځونه قضا سوي دي، هغه به د خپلو د قضایي لمنځو قضا څنګه راګرځي؟ علما او فقهاو لیکلي دي چې 2 صورت دي. یو صورت دا که چیرې هغه خپل قضایي لمنځونه ور معلوم، مثلا 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې زما لمنځونه قضا سوي دي، نو هغه دي د هغه عمر د هغه مطابق د میاشتې اولې ورځې سه شروع کړي، نن د اولې ورځې لمنځ قضا راګرځوم، نیت کوم د قضایي د پلاني تاریخ یا د پلاني اولې میاشتې د اولې ورځې 2 رکعته فرض 4 رکعته فرض او په قضاء المنځو کې صرف د هغه قضا د فرض او قضا واجب ده، د نفل او د سنت قضا نسته. په قضاء المنځو کې د فرض او د وتر قضا سته، د سنت او د نفل قضا نسته. او کچيري د سړی ته معلومه چې د یوې میاشتې لمنځونه قضا سوي دي، هغه خو د تاریخ او د ورځو مطابق د پلاني ورځې یا د میاشتې د اولې ورځې د دویمې ورځې د درېیمې ورځې د لمنځو قضا د سهار د ماپښین د مازدیګر د ماخستن د لمانځه قضا راګرځوم. او کچيري تاریخ نه ور معلوم یا عمر نه ور معلوم چې میاشت 2 3 10 شل 50 څو لمنځونه راسه قضا سوي دي، بیا د داسې نیت کوي مثلا د سهار لمنځ راګرځي، نیت کوي نیت کوم 2 رکعاته فرض د سهار قضایي چې زما په ذمه کې و په هغو کې اول چې د اول لري سي بیا به د ابل اول سي بیا به د ابل اول سي حتی در دې پورې چې د په اندازه باندې هغه لمنځونه ګرده قضا راوګرځول سي. د ماپښین منځ نیت کې نیت کوم 4 رکعاته فرض قضایي د ماپښین هغه زما په ذمه باندې چې قضا او په هغو کې اول، نیت کوم 4 رکعاته فرض قضایي د مازدیګر چې زما په ذمه باندې قضا سوي او زما په ذمه او په هغو کې اول. په دا طریقه دي د خپل قضایي لمنځو د خپل قضا سو لمنځو هغه راوګرځي قضا راوګرځي. فقهاء لیکلي دي حاشیه تحتوی کې لیکلي دي ومن لا يدري كميه الفوائد يعمل باكبر رايه. کچیر وسړی ته المنځو اندازه نه ور معلومه بیا دی ګمان وکي
اندازه دی وکړي چې دومره فإن لم يكن له رأي يقضي حيث يتيقن انه لم يبقي عليه شيء که چیرې دا نه ور معلوم چې څونه لمنځونه دي بیا دې اندازه ولګوي او دغه رقم علمګیري کې د اذا مات الرجل که یو سړی مړ سو بیا دې وصیت وکړي چې پر ما باندې دون المنځونه پاته دي د دې فدیه دی ورکړي او د المنځو د فدیه مقدار چې دی د صدقه فطر د سرسایې نصاب دی دا خو هغه سړی چې مړ سي او که چیرې ژوندی وي المنځون ته اوس خیال رالی المنځونه قضا سوي وو که چیرې وریاد دي چې دون المنځونه دي خو بیا د هغه مطابق د تاریخ د ورځې مطابق قضا راوګرځي او که دا نه معلوم چې په پلانې ورځ په څونه میاشتې المنځونه قضا سوي دي یا څونه تعداد دی بیا د اندازه او اټکل ولګي په هغه نیت دا دی نیت کوم 2 رکعت فرض قضایي د سهار چې زما په ذمه او را باندې فرض او هغه قضا اول د ماپښین دا هم د مازیګر دا هم دغه تره بهرحال دین اسلام حکم دا دی چې د منځو قضا دی راوګرځي د فقهاو ټول دا لیکلي دي که چیرې یوازې په قضای عمرې باندې کار کېدلی نو بیا به فقهاو ټول لیکلي وي چې د دونه تکلیف او خواري ضرورت نشته صرف قضای عمرې 4 رکعاته وکړه د ټول عمر لمنځونه به دي په ادا سي لیکن دا شی په دین اسلام کې ثابت نه دی زه نه پوهېږم چې علماو د خلکو د خوشحالولو دپاره خپل آخرت ولې تباه او بربادوي الله دې ټول امت علماو ته د دې شی په باره کې اهتمام کولو توفیق ور نصیب کړي صحیح مسلې بیانولو توفیق دې الله تعالی موږ ته نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین